الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. زما عزتمند و قابل احترام مشرانو ورینو او دینی خویندو کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو په خپله عبادت خانه کې سره رايوځای کړو او موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ. الحمدلله الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته همیشه دا توانایي او دا صحتمندي را نصیب کړي او رب العالمین دې همیشه موږ او تاسو ته صحت کامله عاجله د ایمان سره نصیب کړي. څومره مسلمانان چې مریضان دي او له دې عظیم عبادت نه محروم دي رب العالمین دې هغې له شفای کامله عاجله ورکړي او څومره مسلمانان چې په غفلت کې پراته دي د عظیم عبادت اهمیت ورسره نشته دی الله سبحانه وتعالی دې هغې ته نیکۍ هدایت وکړي. زما عزتمندو یو موضوع چې مناسبه ګڼم او څنګه چې هره جمعه د یو موضوع په مناسبت تاسو سره مخاطب کېږم نن هم یو موضوع چې هغه د دې وخت او د دې زمان ضرورت دی او تقریبا ډېر مسلمانان په دې محیط او په دې ماحول کې دغه موضوع ته ډېر ضرورت لري چې په دې اهمیت باندې ځان پوه کړي. هغه دا چې یو زنانه یو میرمن یو خانم هغه به د خپل خاوند باندې څه حق لري. ما حق المرأة على زوج د یو زنانه څه حق دی په خپل خاوند باندې. دین اسلام په دې مرد باندې په دې نارینه باندې د زنانه حقوق لازم کړي دي. دین اسلام په دې زنانه باندې د مردانه حقوق لازم کړي دي. دا تمام زموږ استادو د دین مذهب اسلام دا واضح کړي دي او لازم کړي دي. د زنانه لپاره چې کوم مالی حقوق دي هغه موږ تاسو ته معلوم دي چې واضح دي. د زنانه لپاره مالی حقوق څه شي دي چې دا د هغې حق دی او هغې ته ورکول دا لازم دي. یو د هغې نه دغه مالی حقوقو نه د هغې مهر دی وخت چې مهر تعین شي هغې ته مهر ورکول دا د زنانه حق دی. دویم حق د زنانه په دې مالی حقوقو کې هغه نفقه ده. د زنانه ته نفقه ورکول دا په دې خاوند باندې لازم دي. دریم حق د دې زنانه لپاره هغه څه شی دی هغه مکان رهایش د اوسېدو ځای ورکول. او څلورم حق د دې زنانه لپاره چې هغه شریعت لازم کړی دی هغه د هغې لپاره برابر لباس ورکول دي. دا برابر ممکن ځکه ویو چې برابر لباس دا چې د زنانو د لباس کې خواهشات ډېر زیات دي او هغې همیشه د ښه لباس او د ډېر معتبر لباس خواهش کوي نو برابر لباس دا د هغې حق دی. نو دا خو مالی حقوق دي موږ تاسو ته معلوم دي الحمدلله چې د زنانه لپاره دي او په هر مرد باندې او په هر نارینه باندې دا لازم دي چې دا حقوق پوره کړي. د دې مالی حقوقو نه علاوه څه حقوق داسې دي چې هغه هم په دې خاوند باندې لازم دي. هغه حقوق هغه د دې میرمنې دپاره د دې خانم د دې زنانه دپاره هغې سره عدل کول هغې سره انصاف کول او په احسن طریقه باندې معاشرت د زندګۍ تیرول او هغې له تکلیف نه ورکول دا هم د هغې حق دی. بعضې کسان د زنانو سره تشدد کوي سختي ورسره کوي د دې حقوقو نه ناواقفه وي دا ورته معلومات نه او د دې په باره کې زموږ ستاسو دین اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داسې فرمایي لا تضربوا اماء الله. د الله پیغمبر فرمایي چې زنانو سره تشدد مه کوئ د هغې سره سختي مه کوئ. د زنانو سره تشدد او سختي مه کوئ او د الله پیغمبر به داسې دا خبره واضحه کړې ده چې د زنانه تخلیق الله سبحانه وتعالی د چپې پختۍ نه کړی دی. د آدم علیه السلام د چپې قبرغۍ نه د زنانه تخلیق کړی دی. نو چې د هغې د تخلیق شوی دی نو د هغې د اصلاح دپاره تاسو د حکمت نه کار واخلئ.
د یو زنانه په باره کې دا فکر کول چې هغې خپل والدین پرېښودل، خپل وروڼه او خپل خویندې او خپل قوم هغې پرېښودو او ستا شریک حیات جوړه شوله، تا سره خپله زندګي شریکه کړله او ستا د اولادونو خدمت کوي، نو اوس د دې رشتې احترام وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ تاسو له دا تربیت راکوي چې زمونږ معاشرتي آداب به څنګه وي، اجتماعي آداب په کور کې د یو خاوند او د فامیل د هغې په منځ کې زندګي او ژوند به څنګه تېرېږي، د الله پیغمبر دغه تربیت موږ تاسو ته راښیي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د یو زنانه بعضې کارونه تا ته ناپسندیده وي، تا ته خوښ نه وي، لیکن څه کارونه به داسې وي چې هغه به تا ته خوښ وي او تا ته به پسندیده وي، د هغې په وجه باندې د دې رشتې احترام وکړه. او کله چې یو خاوند او مېرمن دا د یو بل حق وپېژني، که زنانه په دې باندې پوه شي چې په ما باندې د خاوند څه حقوق دي او دا خاوند پوه شي چې په ما باندې د دې مېرمن څه حقوق دي، نو بیا به مشکلات نه وي، بیا به جنجالونه نه وي، بیا به دا رشته نور هم محکمه شي او په مابین کې به اتفاق او محبت قایم شي. کله په حقوق د یو بل وپېژني نو بیا به محبت قایم شي، که حقوق ونه پېژندلی شي بیا به ضد بازي شروع شي، فقط یو ضد وي، هغه به خپل ضد ته ګوري، دا به خپل ضد ته ګوري او د هغې د وجې نه به کور برباد شي. که حقوق وپېژندلی شي په حیثیت یو مسلمان نو بیا به محبت قایم شي، اتفاق به قایم شي. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. الله پیغمبر فرمایي چې په تاسو کې کامل مؤمن، بهترین انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښه وي، اخلاق یې نرم وي، خوش مزاجه وي، د نرم اخلاقو خاوند دی، دا بهترین انسان دی تاسو کې، دا کامل مؤمن انسان دی. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. الله پیغمبر فرمایي او بیا په تاسو کې بهترین انسان، بلکې په تاسو کې نه، په دې کائناتو کې بهترین او افضل ترین انسان هغه دی چې هغه د خپل اهل سره ښه وي. وخياركم لنسائهم، دی د خپل اهل سره ښه چلند کوي، د خپل فامیل سره دی ښه دی، د هغې سره دی نرمي کوي. وایي دا تاسو کې او په تاسو کې نه، بلکې په دې کائنات کې بهترین انسان دی. او په دې معامله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی نمونه پیش کړې ده، عملی نمونه داسې د امت ته پیش کړې ده چې دې ته وګورئ لقد کان رسول الله فی اسوة حسنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زموږ اساس دپاره یو مثال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی نمونه پیش کړې ده. د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها سوال وشو او دا سوال ته وشو چې ما کان نبی صلی الله علیه وسلم یصنع فی بیته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فامیلی ژوند، فامیلی زندگی، فامیلی برخورد دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې سوال وشو. نو هغې ورته وفرمیل کان یکون نبی صلی الله علیه وسلم فی محن اهله. هغې ورته وفرمیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف لره نو دا به موږ خپل سعادت ګڼو چې د الله پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف لري، د هغې خدمت کول دا موږ خپل سعادت ګڼو چې موږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدمت کوو. لیکن د هغې برعکس رسول الله صلی الله علیه وسلم به د موږ سره کومک کوو، د الله پیغمبر به د موږ سره کومک کوو. د هغې برعکس یخیط ثوبه، خپل لباس به په خپله درست کوو، ویخصفن علیه، خپل پیزار، خپل څپلۍ، پیزار وغیره دا به په خپله جوړو، په خپله به درست کول. ویخدم نفسه، او د خپل ځان خدمت به په خپله کوو. ویخدم نفسه، خپل خدمت به د خپل ځان په خپله کوو. بجای د دې چې موږ د هغه خدمت کړی وای چې ځکه یو ډېر معتبر شخصیت په کور کې تشریف لري موږ یې خدمت وکړو، و د دې برعکس د الله پیغمبر موږ سره خدمت کوو، موږ سره یې کومک کوو، خپل خدمت یې په خپله کوو. او بیا هغه فرمایي فاذا حضرت الصلاة، کله چې به د لمونځ وخت داخل شو فخرج الى المسجد، نو دی به مسجد طرف ته روان شي. د الله پیغمبر به چې کله د لمونځ وخت داخل شو نو بیا به دا نه کتلی چې وایي داسې به دې مسجد ته روان و چې موږ سره هېڅ تعلق نشته دی، د خپل فامیل هېڅ پېژني نه، وایي داسې به دې مسجد ته روان شي. ولې؟ لا طاعة المخلوق في معصیة الخالق.
کله چې د الله امر راشي بیا د دنیا کارونه اولاد هر څه بیا یو طرف ته بیا پاتې کېږي بیا د الله امر په هغې باندې عمل کوي وایي فاذا حضرت الصلاه فخرج الى المسجد کله چې به د مونځ وخت داخل شي د الله پیغمبر به سیده مسجد ته روان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د میرمنو حقوق بیان کړل او وی فرمایل چې د خپل میرمنو جایز خواهشات د هغې احترام وکړئ او هغه پوره کړئ د شریعت مطابق د زنانو د میرمنو د هغې جایز خواهشات پوره کول در اسلام امر دی بیا زندگی ده خاون او میرمن کله چې زندگی شروع شوله اول دوه درې کاله خو ډېر مشکل هر چا دپاره خاص کر دلته د نوي ځوانانو ته وایم په دې یو بل سره نه پېژني نو ژوند ډېر مشکل دی یو بل په خوی خاصیت او په عاداتو باندې نه پوهېږي باید دوه درې کاله د ډېر گذشت وکړي تر څو پورې چې ښه د یو بل په خوی خاصیت باندې پوه شي نو خاون او میرمن ژوند چې شروع شي په دې ژوند کې هر قسم حالات راځي کله به مریضي راځي کله به خوشحالي راځي کله به خفګان راځي کله به اقتصادي مشکلات راځي قسم حالات راځي په دې زندګۍ کې موبیل دې ځای کې کېنئ تاسو دواړه ته کېنئ موبیل دلته راځي دې ځای کې کېنئ خطبې په ورسو خبرې نه کوي تاسو توجه بالکل بل ته راوړئ او زما توجه ډېره خرابه کړې وه دی نو بیا د دې دپاره چې دا خاون او میرمن دې چې کله ژوند شروع کړو زندګي شروع کړه نو دې فامیلي ژوند او زندګۍ کې هر قسم حالات راځي نو په دې حالاتو سره د زنانه نه به یو غلطي کېږي کوتاهي به دې کېږي ځکه دا زنانه هم انسانه ده او دا هم د آدم علیه السلام اولاده ده یو اشتباه به دې کېږي غلطي به دې کېږي نو د هغې نه ایشو نه دي جوړول پکار د هغې نه پرابلم نه دي جوړول پکار د هغې نه یو جنجال نه دي جوړول پکار چې د هغې نه یو لوی مشکل جوړ شي بلکې دا هم د آدم علیه السلام اولاده ده انسانه ده او اشتباه د انسان نه کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یفرق مؤمن ولا مؤمنه مؤمن مسلمان نارینه زنانه کې هیڅ قسمه فرق نشته دی که ته مسلمان یې او د جنت تمه لرې دغه شان د زنانه لپاره هم جنت الله سبحانه وتعالی جوړ کړی دی د هغې په اعمالو باندې هغې ته جنت دی ستا په اعمالو باندې تا ته جنت دی لا یفرق مؤمن ولا مؤمنه مسلمان نارینه زنانه کې هیڅ قسمه فرق نشته دی اوس که د هغې نه یو اشتباه وشوه یو غلطي ترې وشوه کوتاهي ترې وشوه نو ته د هغې په مقابل کې د هغې نورو ښو کارونو ته وګوره دا یو غلطي ضد مه نیسه دا یو غلطي همداسې ځان سره مه ساته چې تا ولې دا اشتباه کړې ده ولې داسې شوي دي بلکې د هغې نورو ښو کارونو ته وګوره د هغې په مقابل کې هغې ته معافي کوه ولې چې کله یو وړه مسله یو معمولي مسله په هغې باندې جنجال جوړ شي په هغې باندې مشکلات زیات شي نو د هغې نه بیا څه شی وشي اول د یو بل حقوق تلف شي دویم خبره ظلم ته ورسیږي د یو بل حقوق تلف شي او خبره ظلم ته ورسیږي او په دې معامله کې زیاته خوشحالي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده ابلیس شیطان دا پکې خوشحالېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې مسله کې هیڅکله ابلیس راضي نه کوي صحیح حدیث بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی د الله پیغمبر فرمایي ان الشیطان یصنع عرشه علی الماء وی دا شیطان د خپل تخ واخلي د اوبو د پاسه د دریا د بحر د پاسه د خپل تخ واچوي او د خپل زوریا لښکر دا خواري کړي چې تاسو لاړ شئ په مخ د ځمکه کې فتنه او فساد دا برپا کړئ نو فجیء احدهم د دې شیطانانو نه یو شیطان راشي هغه وایي فعلت کذا وکذا نو دې مشر ابلیس ته وایي چې ما فلانی کار وکړو څه کار دې وکړو ما یو انسان ته وسوسه واچوله او د هغه وسوسې په وجه باندې هغه ظلم وکړو یو انسان ته مې وسوسه واچوله او د هغه وسوسې په وجه باندې هغه خیانت وکړو یو انسان ته مې وسوسه واچوله او د هغه وسوسې په وجه باندې مونځ یې ترک مونځ یې پرېښوده د ابلیس ورته څه وایي ما صنعت شی کار دې کړی دی خو داسې ډېر غټه کارنامه دې نه ده کړې ما صنعت شی تاسو چې نه دي کړي بل راشي فجیء احدهم بل راشي هغه وایي تاسو وکړل وایي ما ټول مسلمانانو په منځ کې وسوسه واچوله او وسوسې نه جنګ جوړ شو د جنګ د وجې نه یو بل قتل کړل د ابلیس ورته وایي ما صنعت شی دومره لوی کار دې کړی دی خو داسې لویه کارنامه دې نه ده کړې بل شیطان راشي هغه وایي ما ترکت حتی فرقت بین المرء و زوجه وایي ما وایي داسې کار وکړو چې د خاوند او د مېرمن په مابین کې مې جنجال لا پیدا کړ او د هغه جنجال د وجې نه اوس خاوند جدا دی او مېرمن جدا ده دواړه جدا زندګي کوي چې کله دا وایي د شیطان واوري د ابلیس وایي دا راپاڅېږي او دا به د خپل بغل کې واخلي او ورته وایي
هغه ورته څه وایي د ابلیس وایي نعم انت الرجل تا ډېره لویه کارنامه کړې ده ویقبلهو او د ډېرې خوشحالۍ نه ځان ته رانږدې کړي ولې دا ابلیس په دې باندې دومره زیاته خوشحالي کوي ولې دومره دې زیاته خوشحالي کوي وجه دا ده د شیطان اول کار چې نه خوښوي د مسلمانانو په مابین کې اتفاق او اتحاد نه خوښوي کله چې مسلمانان په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نو دا هغه نه خوښوي د دې کله بې اتفاق هغه خوشحالېږي دو مسلمانان چې خپل منځ کې بې اتفاق او خبرې نه کوي د ابلیس غټه خوشحالي د هغه ژوند کې دغه ده بل د خاوند او د مېرمن په مابین کې ولې هغه دومره خوشحالېږي چې کله بې اتفاقي راشي د هغې وجه دا ده چې د دې نه ډېر مشکلات را پیدا کېږي قتل او قتال هم د دې نه را پیدا کېږي د دوو فامیلونو دښمني هم د دې نه را پیدا کېږي دروغ او غیبت هم د دې نه را پیدا کېږي نور ډېر ګناهونه ځان سره را پیدا کوي کله چې د خاوند او د مېرمنې په مابین کې جنجال راغلی د کور په محیط او ماحول باندې ښه اثر نه کوي د کور په محیط او ماحول باندې ښه اثر نه کوي بل په اولاد باندې ښه اثر نه کوي ابلیس چې دې جنجال ته خوشحالېږي د خاوند او د مېرمنې په مابین کې لویه وجه دا ده چې د دې نه نسلونه او قومونه راځي او په هغې باندې بیا ښه اثر نه کوي ځکه اولاد خفوي یا به احساس د پلار کوي موجود به نه وي یا به احساس د مور کوي موجود به نه وي د اولادونو د خفګان سبب کېږي دې د وجې نه د هغې باندې ښه اثر نه کوي نو ابلیس خوشحالېږي په دې معامله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تربیت باندې عمل کول رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره ښایسته طبیعت موږ تاسو نه راکړی دی الله پیغمبر فرمایي یو لقمه طعام په خپل لاس سره راخیستل د خپل مېرمنې ته ورکول دا صدقه ده یو لقمه طعام په خپل لاس باندې واخله هغه کولی شي چې په خپله یې واخلي لیکن ته یې ورکه دا همت ته ورکه او دا یو لقمه طعام راواخله او هغې ته یې ورکه وایي دا صدقه ده ولې کله چې تا دا کار وکړو یو خو تا د محبت اظهار دې وکړ ته د ثواب مستحق شوې بل که د زنانه په زړه کې کم کینه کم نفرت وي هغه هم د منځه لاړ شي او په مابین کې محبت قایم شي او الله سبحانه وتعالی د دې دواړو نه راضي شي خوشحاله شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تربیت باندې عمل کول د زنانو سره ظلم کول د هغې سره زیاتی کول د هغې حق اخیستل په دې باندې الله سبحانه وتعالی سخت خفه کېږي او موږ ته د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زبان باندې دا تربیت او وصیت کړی دی چې په دې معامله کې ډېر احتیاط وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د نکاح په وخت کې مهر تعیین شي مهر تعیین شي چې زه به دومره مهر ورکوم او دا انسان دا مهر قبول کړي چې زه به دا مهر ورکوم ما قبول کړه هر شی که کور دی ځمکه ده جایداد دی که هر شی دی طلا ده پیسې دي ده دا مهر قبول کړه ولیس فی نفسه ان یؤدي حقها لیکن د ده په نفس کې دا دی چې قبول خو مې کړ لیکن ورکوم یې نه د الله پیغمبر فرمایي فمات وایي دا انسان وفات شو ولم یؤدي حقها او د دغه زنانه دا حق یې ورنه کړ دی وفات شو دا حق یې ورنه کړ نو څه به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقي الله یوم القیامة وهو زان و د قیامت په ورځ به دی د رب العالمین سره په داسې حال کې مخامخ شي چې دی به د زناکارو په صف کې ولاړ وي دی به د بدکارو په صف کې ولاړ وي د قیامت په ورځ به صفونه ولاړ وي 18,000 قومه به ولاړ وي مختلف صفونه به ولاړ وي دی به د زناکارو د بدکارو په صف کې ولاړ وي چې فقط دغه خبره په وخت د مهر کې چې هغه تعیین شي او دی به د خپل ځان سره ووایي چې ولیس فی نفسه زه خو نه ورکوم قبول به یې کوم دا دومره سخته مسله ولې دا حق د یو بنده دی او دا الله سبحانه وتعالی په ورځ د قیامت هم نه معاف کوي نو د یو فامیل د مساوي بیلنس د ساتلو دپاره څه شی ضروري دي د یو بل حق ادا کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه چې خپل فامیل سره ښه چلند کوي او تاسو کې بهترین زیمه چې زه د خپل فامیل سره ښه چلند کوم په دنیا کې د ټولو نه قوي رشته او سخته رشته د چا رشته د خاوند او د مېرمنې رشته په دنیا کې د ټولو نه باریکه رشته د چا رشته د خاوند او د مېرمنې په مابین کې ده د دې رشتې د ماتېدو خطر ډېر وي رب العالمین د دې رشتې د قوي ساتلو دپاره په قرآن کې بار بار آیتونه نازل کړي دي موږ تاسو متوجه کړي الله سبحانه وتعالی فرمایي واخذنا منکم میثاقا غلیظا موږ متوجه کړي الله سبحانه وتعالی فرمایي آیا تاسو په وخت د نکاح کې د یو بل نه وعده نه واخیستې محکمه وعده واخذنا منکم میثاقا غلیظا په وخت د نکاح کې تاسو د یو بل نه محکمه وعده اخیستې وه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو متوجه کوي هن لباس لکم وانتم لباس لهن زنانه ستا دپاره لباس دی او ته د هغې دپاره لباس یې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو متوجه کوي وعاشروهن بالمعروف
په خپل مابین کې د یو بل احترام وکړي. که د نکاح نه بعد خاوند او مېرمن د الله سبحانه وتعالی په دې یو امر باندې عمل وکړي هیڅ قسم مشکلات به رانشي. دا نور حقوق به خپل ادا کېږي. کوم امر د الله وعاشروهن بالمعروف، د یو بل احترام وکړئ. د یو بل احترام کول دې رښتې له الله سبحانه وتعالی ډېر لوی مقام ورکړی دی. دې له دومره لوی مقام ورکړی دی چې نارینه زنانه دې د یو بل دپاره لباس ګرځولی دي. لباس نه بغیر انسان ژوند نشي کولی، زندګي نشي کولی، ځکه په دې باندې د یخ او د ګرم نه ته ځان محفوظ کوي. نو دې د یو د بل دپاره لباس ګرځولی دي. نو دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، د یو بل احترام وکړي. که د نکاح نه بعد په دقه یو امر د الله باندې عمل وکړی شي نو نور حقوق به خپل ادا کېږي. خاوند او مېرمن دا د یو د بل دپاره بهترین دوستان دي. د دې نه نور بهترین دوستان نشته دی. ولې؟ اولاد پیدا شي، اولاد لوی شي، نکاحګانې وکړي، اولاد لاړ شي، په خپلو کورونو شي، زنانه اولاد هم لاړ شي، مردانه اولاد هم لاړ شي، یک تنها څوک پاتې کېږي؟ خاوند او مېرمن پاتې شي. دا بهترین دوستان دي تر اخره پورې. د خاوند او مېرمن دا یو ډېره پاکیزه رشته ده. د دې رشتې احترام کول پکار دي. ولې احترام کول پکار دي؟ ځکه د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی په دې دنیا کې آینده نسلونه پیدا کوي. الله سبحانه وتعالی نور قومونه پیدا کوي. د دې خاوند او د مېرمنې په وجه باندې دنیا ته یو نوی نسل، یو نوی قوم راځي. که چېرې دوی په صحیح طریقه باندې ژوند او زندګي وکړي نو دنیا ته به آینده کې یو ښه بهترین نسل راشي. خاوند او مېرمن دا د یو د بل دپاره لازم او ملزوم دي. دې د وجې نه یو خاوند باید فکر وکړي چې دې زنانه د دنیا په تمامو مردانو کې زما انتخاب وکړي. خاوند باید دا فکر وکړي چې دې زنانه د دنیا په تمامو مردانو کې زما انتخاب وکړو، ما سره خپل ژوند شریک کړ. نو دا خاوند باید د دې رشتې احترام وکړي او د دې زنانه احترام وکړي، د هغې سره حوصله وکړي. یو زنانه باید په دې باندې فکر وکړي چې د زما خاوند به د تمامو زنانو کې زما انتخاب وکړ او ما سره ژوند شریک کړ. نو هغه به د دې خاوند احترام وکړي او د دې رشتې قدر وکړي. د دې وجې نه عظیم خاوند هغه دی چې همیشه خپل ښځې ته، خپل مېرمنې ته، خپل خانم ته، خپل زنانه ته احترام ورکوي. دی عظیم خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د خیبر نه مدینې ته راته نو پخوا په هغه وخت کې دا سورلۍ چې وي اسونه وو او دا شوتر اوښ دا به سورلۍ وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د خیبر نه مدینې ته راته نو د سره به خپله بیبي به ام صفیه رضی الله تعالی عنها دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره یو ځای او دی به راتلل. نو هغه وخت کې به دې سورلۍ ته چې څوک ختل نو د اس او د اوښ سورلۍ ته به ختل، لږ شان ګران و مشکل به و چې هغې ته به ختل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلې مېرمنې دپاره، د خپلې بیبي دپاره څه کول چې هغه دې سورلۍ ته وخېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د خپل ځوانو دا به ورته مات کړ، خپل زنګون دا به ورته مات کړ. ام صفیه رضی الله تعالی عنها به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګون مبارک باندې خپه کېښوده، بیا به سورلۍ ته وختله. د الله پیغمبر دومره احترام خپلې مېرمنې ته ورکړی دی. نن به ما ته داسې وکړو چې مېرمن را روانې زه ورته دروازه خلاصه کړم. موږ والله که دومره جرأت وکړو، د الله پیغمبر به دومره احترام د زنانه وکړو. خپل زنګون مبارک به ورته کېښوده، په هغې باندې به هغه سورلۍ ته وختله. کوم انسان، کوم کسان چې د زنانو سره خو سلوک کوي دا د عظیم مور عظیم اولاد دی. څوک چې د یو زنانه سره هغه زنانه چې والدین یې پرېښودل، ورونه یې پرېښودل، خویندې یې پرېښودل، قوم یې پرېښودل، تا سره یې خپله زندګي شریکه کړله او دا انسان د هغې عزت او احترام کوي، دا د عظیم مور عظیم اولاد دی. ولې د دې مور هم یو زنانه وه او هغه زنانه به ورته ضرور دا ویلي که دی د مور احترام کوي نو دا زنانه هم د اولاد مور کېږي. او هغه مور به ضرور دې ته دا ویلي چې بچیه د نورو زنانو احترام کوه، ستا په ژوند کې به هم تا سره یو څوک تورسري وي د هغې احترام کوه. نو دا د عظیم مور عظیم اولاد دی. یو ښه خاوند، یو ښه مېرمن دا د یو د بل دپاره یو لوی نعمت دی. ولې که د خاوند او د مېرمنې په مابین کې اتفاق وي، مشوره وي او حوصله وي، برداشت وي، ګذشت وي، د اولاد تربیت به خیر ښه وشي، زندګي به ښه روانه وي،
د الله عبادت او بندګي به ښه وشي، مخې ته دنیا به ګل ګلزار شي، جنت شي. کله چې د خاوند او په مېرمنې په مابین کې جنجال لا پیدا شو، د ټولو نه اول اثر په کور باندې کوي. دا کور که به هر څومره بهترین شي نو دا د جهنم نه کم نه وي. ځکه انسان په دنیا کې چې وګرځېږي که هغه هر څومره ستړی وي او ستومانه وي، خو چې خپل کور ته راشي، خپل اولاد ته راشي، د ده ستوماني ختمه شي. او که په کور کې داسې یو جنجال سره مخامخ شي، د مېرمنې جنجال سره او د تاویلو او د ماویلو سره مخامخ شي، نو د هغه ستوماني او د هغه ستړیا هم دغه شان پاتې شي. نو کوشش دا کول پکار دی، خاص کر ځوانانو ته، چې په دې وختونو کې په دې محیط کې موږ تاسو ګورو چې ډېر مشکلاتونه دلته خاص دي. موږ ستاسو د وطن زنانه چې وي هغه لږ صبر او تحمل والا وي، لیکن دلته چې صبر او تحمل د دواړو طرف نه ډېر کم دی. نو کوشش دا کول پکار دی چې لږ اسلامي مطالعه وکړي. یو زنانه دې د نکاح نه بعد فورا دا وګوري چې د خاوند په ما باندې څه حقوق دي. د مستند علما چې په کومه ژبه ورسره دا پوهېږي د هغې بیان دې واوري، هغې به ورته دا تشریحات وکړي چې ستا خاوند په تا باندې څه حقوق لازم دي. او یو خاوند د نکاح نه بعد کم از کم یو څو ورځې د فیسبوک او د یوټیوب په ځای باندې دا وګوري، دا مطالعه دې وکړي، کتاب دې واخلي، په هغې کې دا وګوري چې زما سره دا تورسرې زما په ژوند کې شریکه شوله، د دې په ما باندې څه حقوق لازم دي، هغه کوم حقوق دي چې دې پوره کړي. کله چې دا مسله حل شوله، یقین وکړه چې هېڅکله به مشکلات پیدا نه شي. هېڅکله به څوک ایمان ته زنګ ونه وایي چې زموږ په مابین کې مشکلات دي. څوک به یو مېرمن به هغه خپل پلار او مور ته زنګ ونه وایي چې زموږ په مابین کې دا مشکل دی. یو هلک به خپل پلار او خپل فامیل ته زنګ ونه وایي چې زموږ په مابین کې دا مشکل دی. بلکې مشرانو له پکار دی چې په دې وخت کې ډېر د حوصلې نه کار واخلي. ولو که د هغه لور کې هم لږه اشتباه وي، هغه اولاد دی به احساساتي کېږي، جذباتي کېږي به، لیکن په دې وخت کې د صبر او تحمل نه کار واخلي او کوشش وکړي چې دغه کې اتفاق او اتحاد راولي. ولکه اکثر وګوري اکثر والدین هغه اولاد د په اولاد باندې هر څوک طبعا خفه کېږي. که په دې اولاد باندې خفه شي او دا د هغه نه هم زیات احساساتي شي، نو دا رشته ډېره باریکه ده، بې نه پاتې کېږي. او که لږ دی د صبر او تحمل نه کار والي او مشران، ځکه الله په قرآن کې د دې طریقه هم ښودلې چې څه به کېږي، خبرې به نه کوي، بستره به جدا شي. بې دا هم ویلي دي فبعثوا حکما من اهله و اهلها، د هغې د طرف نه یو څه مشران راشي او دې طرف نه یو څه مشران راشي او کوشش دې وکړي چې په افهام او تفهیم سره دا مسله حل شي. نو مشرانو له پکار دي د هر طرف نه، د اولاد د هلک د طرف نه او هم د جنۍ د طرف نه، د خاوند د طرف نه او د مېرمنې د طرف نه، د مشرانو مسؤلیت دا دی چې هغې باید په افهام او تفهیم سره دا مسله حل کړي. باید یو نقطې ته ونه ګوري، باید ډېر په صبر او تحمل سره هېڅکله دا جذبات او احساسات نور زیات نه کړي. الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. تاسو هم انشاءالله تعالی آینده هفته به هغه حقوق بیان کړو چې د یو خاوند څه حقوق دي په خپل مېرمن باندې. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعین. الله سبحانه وتعالی دا څه چې ما اورېدل او څه چې وویل په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یا الله څه کمي شوي څه کوتاهي شوي رب العالمین موږ ته معافي او بخشش وکړي. یا رب العالمین موږ د بندګانو د حق تلفۍ نه وساتي. رب العالمین موږ له توفیق راکړي چې د خپلو زنانو سره ښه سلوک وکړو. زموږ زنانو له توفیق ورکړي رب العالمین چې د موږ سره ښه سلوک وکړي. یا الله زموږ اولادونه نیک عمله، نیک صالحه، با ادبه، با حیا او با اخلاقه کړي. رب العالمین تمام مریضانو شفای کامله عاجله ورکړي. څومره دوستان چې دلته لاس په دعا دي، هر قسم شرعي مشکل رب العالمین دې مشکل په خپل فضل او رحم سره حل کړي. واخر دعوانا